بل هغه مستی چې اسلام کې ناروا ده د کفترو الوزول دي. یو د کفترو ساتل دي طالبانو، یوی الوزول دي. ساتل د کفترو د مرغانو جایز دي، الوزول یې ناروا او حرام دي. د کفترو الوزول په اسلام کې جواز نه لري، دا ناجایز دي. ځکه د خلکو شیشې ماتوي، تیږې واړوي، پشت پشت شروع کړي او په بامونو باندې ولاړي، خلکو کورونو ته ورګوري، حتی د دې سړي شاهدي نه قبلیږي. نو دا یوه هغه لوبه ده. علامه مفتي شفیع صاحب لیکلي دي، وی هغه لوبې چې اسلام کې ناروا دي، په دې هغه ته د کفترو ته لعب باندې ورقیاس. مونږ ورته ګوټي پران وایو، څوک ورته بوډۍ وایي، خوستیانو تاسو ورته بوډۍ وایي، مونږ ورته ګوټي پران وایي، څوک ورته کاغذ پران وایي، تاسو ورته وایي طالبانو باد بدک بوډۍ. صحیح کار پکې واچي که نه جګوي یې. دا هم طالبانو مفتي شفیع صاحب جواهر الفقه کې لیکلي دي دا مکروه ده. ځکه دې ته به هم جګ جي ته خېږي او په دې کفترو باندې ور قیاس کړی دی، دا مکروه ده. دا څوک ونه کي. او بل نفس کفترې ساتل چې دي دا مشکل نه لري، جواز لري. طالبانو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قفسونو کې مرغان ساتل. کا ادب المفرد د بخاري کې حدیث ته چې صحابه مرغان ساتل قفسونو کې. دا حدیث سیوطي سے یو کتاب جوړ کړی فوق الحمامه. په دې کتاب کې سیوطي سے حدیث حسن ګرځولی. تحریر الجواب عن ضرب الضواب. په دې کتاب کې نور علماء هم لیکلي صحابه د رسول الله به. نو دغه پوښتنه د ابن حجر نه سوې ده. بعضې خلک وایي قفس کې ساتل ظلم ده، نو بیا خو غوام په کور کې ساتل، غوجل کې ساتل ظلم ده که نه. که ته وایې قفس وړکی نو هغوی ته مرغه ته همدغومره نسبت وي که نه، په نسبت سره غوا ته نو جواز لري چې حقوقو نه یې سړی